لکه یو بزرگ دی هغه انا الحق وي زه خدایم. یو مرتبه ده چې هغې ته استغراق فی الله وي، استغراق فی الرسول، استغراق فی الشیخ. د منصور استغراق فی الله راغی، چې استغراق فی الله راغی نو هر شی ورته خدای خدای ښکاري. شاعر وایي چې جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، هر څه ته چې ګورم ته یې بس، بل څه نشته. دا ته استغراق فی الله وایي. نو د ده استغراق فی الله راغی، چې استغراق فی الله راغی نو هر څه ته چې ګوري خدای دی، نو ځان ته چې ګوري خدای دی. نو انا الحق یې وایي. مولیانو راونیوه چې انا الحق معنا دا چې زه خدای یم او ونیسئ ځوړند دې بس ځوړند دې کوي نو خدای دې رحم وکړي چې مړ شو په کومه لاره چې د ده جنازه وړه هغې لارې انا الحق چغې وایي. کومه رسۍ چې د ده مرۍ کې او اچولې وه او دی پې پانسي کولو هغې م انا الحق چغې وایي. شیخ شبلی د ده زمانه کې یو لوی بزرګ و، هغه د شپې نری غوندې فریاد خدای ته وکړو. وی شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم، منصور را چرا بدار کر دیے رحیم. منصور خو ځان ته خدای نه وویلي او خو د استغراق درجه کې و، نو دا په دار دی ولې وخېجول؟ نو آواز ورته وشو چې منصور بود واقف اسرار سر دوست، منصور بود واقف اسرار سر دوست، ہر کس کے سر را فاش کند ای سزائے اوست. منصور تا یار د یارۍ رازونه وښودل او دا هغه راز فاش کو. نو کوم سړی چې د یارۍ راز فاش کی هغه له داسې، نو دا شی د یارۍ راز و د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله په منځ کې. نو دا راز پیغمبر فاش کولو نه. مولانا شمس الحق افغانی صاحب دی الله غریق رحمت کی دا تپوس مې تې ورځې وکړو چې جی دا راز ولې پیغمبر فاش نه کړو؟ نو وجه دا وویل. بیا ما ورته ووایي چې دا خو حدیث کې راځي چې هغه کنجي مو مغسې خوځېده، بستره مو مغسې ګرمه وه چې دی راغی نو دومره لږ ساعت ملاقات. ما ته ویل نه بچیا دا واقع نه وه. قصه دا وه چې په معراج کې راز و نیاز شروع شو نو الله د ټول کائنات نظام ته وایي چې ودرېږئ. فلک الافلاک یو اسمان دی چې هغه د ټولې دنیا نه محیط دی داسې، او د ټولې دنیا له داسې دور ورکوي لکه ساینسدانان وایي چې ځمکه حرکت کوي او تاویږي. علماء ریاضیدان وایي چې نه، فلک الافلاک د ټولې دنیا نه ډېر چاپېر دی او په 24 غنټو کې یو دوره تمام. د انور او سپوږمۍ او وغیره شپه او ورځ چې کومه راځي دا د فلک الافلاک کار دی. نو چې څه وخت کې دا راز و نیاز شروع شو، یو مثال درته ووایم نو په دې به بیا پوه شئ. په دې صدر کې که تاسو وګورئ چې وزیر اعظم په کومه لاره تېرېږي، نو مازدیګر تېرېږي او سهار نه ورته روډونه بلاک کړي که نه، په دې خو پوهېږي که نه. دا ټرټري چې تېرېږي وای خدایه دا دغه کار دی. د ښځې واده و نو جنګ چې راغی د مېړۍ پوزه نه وه، چې پوزه نه وه نو ناوېتوب کې ورته جینکو ویلي چې جنګ خو راغی دغه مېړه خو دې پوزه نشته. هغې ورته ویل چې په قسمت مې و خدای دې دا بې پوزې راته اوس ښه کړي. چېرته په ګنجیانو اوړو، چېرته په بې پوزو اوړو، چېرته په نرخزیانو اوړو، چېرته په ښځو اوړو. څه لوی عظیم د خدای قهر په دې ملک باندې د سکون ژوند نه نصیب. نو عرض دا و چې نظام د ملک چې دی هغه سټاپ شو، ټول کائنات روډونه بلاک شو چې د خدای او د رسول رازونه. اوس دا یو خدای پې پوه دی. زمونږ د عشق راز چې وي او چې سبا رڼا راوخېږي نو عشق او معشوقه جدا شي که نه. رحمان بابا وایي د چکنا چکنۍ بېلتون په نیمه شپه شي، ستا او زما په حال غماز شو د سبا مخ. چکنا چکنۍ دوه مرغان دي، یو د سیند په یو غاړه ناست دي، یو په بله غاړه ناست دي او د دې ملاقات کېږي. خو چې د نیمې شپې ستوری راوخېږي تا محبوب چې یو ځای چې د سبا رڼا راوخېږي عشق جدا شي. هغه نظام ولاړ دی، شپه تېرېږي نه. خدای خبر چې کروڑ کاله وه او که 2 کروڑه کاله وه او که هر څومره چې وه، په دې خبره پوهېږئ که نه. اوس لومړنی تپوس د خدای پاک څه دی؟ دا ګوټ راکړه چې یو دوست چې بل دوست ته ځي نو څه تحفه او ډالۍ ځان سره وړي. ته چې د دنیا نه ماله پاس راغې نو تا سره وړي دي، څه دې راوړه؟ دا سوال پې خدای کوي. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای د شان مناسب جواب ورکوي. پکارو چې د مدینې قجوري دې راوړی وی یا دا دې راوړی وی یا دا. اوس چونکې خو د خدای خوراک دی نه،
نو داغه د شان مناسب جواب ورکړي و یا الله تحفه و یا تحفه د مال سره وړي دا ورته وی التحیات لله والصلوات والطیبات دا کومې کلمې دي ها دا تاسو کوم مانځه کې وایي کنه التحیات لله والصلوات والطیبات تحیه په عربي کې تحفه او ډالۍ ته وایي نو ورته وی اے الله ما تحفه راوړې د تعالی د دنیا نه څه شی الصلوات والطیبات منځونه او ستا پاکي بیانول د منځونو تحفه مې درته راوړې ده او ستا د پاکۍ بیانولو تحفه مې الله ورته څه جواب کوي السلام علیک ایها النبی اے محبوب پتا دې سلام پیغمبر ورته څه وایي چې یا الله زه خو یوازې نه یم زما خو ډېر امت دی ما خو ډېر ملګري دي وی نو څه وی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین یا الله په ما خو دې سلام وي لیکن ستا بندگانو کې چې کوم نیکان دي په هغوی دې سلام وي دا خبرې تاسو خیال راغی زما عزیزانو منځونه فرض شو 50 منځونه به ستا امتیان کوي چې واپس شو موسی علیہ السلام ویل څه چلو شو په اول اسمان کې وی 50 منځونه وی 50 منځونه ستا امت چرته کولی شي ټول به جهنم ته لاړ پیغمبر بیا واپس شو یا الله زما امت ناتوان دی وی زه 40 بیا راغی وی دام ډېر بیا لاړو زه 10 بیا راغی وی دام ډېر دي تلو راتلو اول اسمان ته سدرة المنتهى ته او دا ډېر دي چې په 50 خبره راغله چې په 50 خبره راغله چې بیا ورته موسی ویل چې دې کې ملک کمی وکړه ورته دې نه مخکې اوس ماله د خدای نه حیا راځي خدای ورته څه وویل چې 50 کړه مې که 15 خو ثواب به ستا امت له د 50 قانون بیا ووایي چې من جاء بالحسنة فله 10 امثالها یو نیکي چې وکړي نو یو په 10 به ورکو نو 5 دای 50 شو که نه کوي به 15 منځونه او ثواب به د 50 ورکو خبره پوه شوئ زما عزیزانو دا الله هر یو کار چې دی دا عقل نه بالا دی دا الله لفظ دی دا الله لفظ په اصل کې الهونو الہ کې اعلان شو د الہ نه الله شو الہ په عربي ژبه کې حیران کن ته وایي الله په ځان نوم هغه ایښی دی چې هر کار حیران کن دی هر کار هر شي ته چې ګوري عقل به دی حیراني نو زما عزیزانو قرآن د خدای قانون دی هر کار چې کې دنه به تپوس بل وورئ د پاکستان حکمران طبقې دپاره 50 کاله قانون ویلی دي چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون هم الکافرون هم الظالمون چا چې د خپل ملک د نظام فیصله په قرآن نه کړ چا نو ومن لم يحكم بما انزل الله دا مونږ چې څه وایو ګوره دروغ وایو دا مونږ ملیانو کې لیډران چې دي که نه دا چې څه وایي دروغ وایي اسلام هم پیش کړی دی او مطالبه هم کړی دی او پلانې چلم کړی دی مونږ کې یو ملا هغه بې نظیرې ته اسلام پیش کړی مل بې نظیرې په خپل اسلام مني قانون څه وایي د ښځو متعلق د قرآن نه تاسو تپوس کړی دی قرآن وایي قرنا فی بیوت ولا تبرجن تبرج الجاهلی قرنا ښځې به په کور کې ناست بار به نه ځي بلکې بیمار شو مړی ژوندی پیښ شو دا ضرورت دی بلا ضرورت به په کور کې په تیزه تیزه نه ګرځي چې د پڼو اواز یې د دروازې نه بار پردی سړی نن سبا راشه د جینکو سټیډیم کې دغه شروع دی کرکټ میچ قیوم سټیډیم کې څونه لعنت په داسې ملک لعنت په داسې ملک چې دا مونږ پکې اوسي کرکټ میچ آرمي سټیډیم څه دپاره ټوله شپه پکې سالي تاسو ته زمانه زیاته پته ده قانون څه وایي اسلام هم پیش کړی دی او دا چل هم کړی دی مساوات هم پیش کړی دی دا عوام چې دي مونږ نن نه بیګا زه سبزي مې بالا ماڼۍ کې اخسته اوس یو مداري غوندې دی څه شی ورسره داسې تاوي چې رانږدې شوم ورته چې مې کته هغه بیزو وه بیزو له ګګره ور اغوستې وه او صاحب بیزو ګډې حیران شوم چې دې بیزو د ګډا چل څنګه خور نو په پاکستان کې بیزوګان هم په ګډا شو ښځې خو لا پرېږده قانون څه وایي واورئ بچیان بیا واورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بی فاطمه ته وی یا فاطمه سلینی ما شئت انا لا یغنیک من الله شیئا بچیا دنیا کې دې کسکاری
ما ته ووایه زه به یې وکړم د دنیا څه کار دي کوي لیکن قانون نه ځان بچ ساته که ته په قیامت کې قانون راونیوې نو زه به دې نشم بی بی فاطمې ته خپل پلار حالانکه په دې پوهېږي چې د فاطمې نوم فاطمه ولې ایښې وه فتم په عربي لغت کې ماشوم چې ښځه د تینه پرې کوي دې ته فتم وایي بی بی فاطمې ته فاطمه نوم دې دپاره ایښی و چې دا به د پلار امت د جهنم د تلو نه بچ کوي هغه فاطمې چې انا لا یغنیک من الله شیئا که ته قیامت کې خدای راونیوې نو زه به دې نشم او قانون راونیوې نو ګوره ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون چا چې په وس کې د ملک نظام شریعت کول وی او وی نکی دا فاسقان فاولئک هم الظالمون دا ظالمان دي آخر کې وی فاولئک هم الکافرون دا کافر دي قانون دا وی اوس تاسو سوچ وکړئ چې زموږ جوړه حکومت سره به چرې رانشي چرې نه په دې 50 کاله کې زما جوړه نشته منم نه دا ست ګډي دي په هغه ورځ به هم چې په کومه ورځ باندې د لارډ میکالې جوړ کړی قانون د پاکستان نه اوچت شي او لندن ته رخصت شي اوس یو ټکي خو به تاسو پوهېږئ که نه ایو مولا هغه به خبرو کې تاسې پړې لیکلو وګورو دا خبر پړې لیکي پوهېږئ په خبره یو ځل یې په دې سوړیزو کې مې تقریر کړی نو چې بار راوتم او سړي روان دي ما نه مخکې وایي چې یاره خبرې خو ډېرې ښې وکړې خدای راستي که په یو خبره هم پوه شو نو په یو خبره هم پوه نه شو نو هسې دا ساده خلک پرېږده تاسو دا پړې لیکې ښیم پرون په کنټمپټ آف کورټ کې وزیر اعظم رانیولی شوی که نه صدر رانیولی شوی که نه کنټمپټ آف کورټ کې اوس کورټ هغه عدالت ته وایي چې په کوم عدالت کې د لارډ میکالې قانون پروت دی هغې ته عدالت وایي که د دې عدالت په توهین کې وزیر اعظم صدر ججان دا رانیولی شو چې دوی کنټمپټ آف کورټ کړی دی وزیران پکې راونیول شو د کنټمپټ آف کورټ کړی دی دی خو وګورئ دا موجوده قانون چې د پاکستان کوم دی دا لارډ میکالې یو انګریز و نن نه 300 کاله مخکې جوړ کړی دا دغه انګریز لیکلی قانون دی د هغې لیکلی قانون کنټمپټ آف کورټ کې خو دې وزیر ځوړندېدی شي صدر دې ځوړندېدی شي وزیر اعظم دې ځوړندېدی شي او کوم چې تھرو آؤٹ قوم د قرآن کنټمپټ آف کورټ کوي ایزر به څه چل قرآن یو څه وایي او ته بل څه کوې ته کنټمپټ آف کورټ کې راځې که نه راځې نو دې وجې نه عزیزانو دا څه چې وایي دروغ وایي څه چې وایي مونږ یو ملګري الیکشن ته ولاړو هغه به چې تقریر کولو که نه وی که زما وروڼو ما ته کامیاب کومه تاسو ته سور ټیپر په شان سور وکړم سور ټیپر په شان ما ورته وایي چې ایک ایک کیا نه پیا خانا خا ما ته وایي چې ټیپر دا لال رنګ نه هوندا سور ټیپر په شان سور وکړم نو دا هر یو چې راپاسي نو تاسو ته وایي چې زما وروڼو که زه دغه شوم نو د لنډۍ په روډ باندې به رانه تېر نه شئ ورځ په ورځ به پکې سورې کنم او کندې به پکې وباسم او دومره ګټر به بند دي او تاسو به د بمبو نلونه په هغه غولو کې تېر شوي او څو ورځې به غول او متیازس کوي تاسو خیال راغی زه یو سړی به زه کامیاب کم او زه به وله ووټ ورکړم دی به ځوړند کم چې کوم کار ده ته زه ووایم او دی ونی ما نه دي دي پلیت ته ووټونه ورکړي دا څه کوڅه ډب دي تاسو خیال راغی یو له مې ووټ په دره کې ورکړی یو له زمونږ د کلي ټرانسفارمر خراب شو ورته مې ټلیفون وکړو مال تر سبا ماښامه پورې د دا ټرانسفارمر ونه لګي نو ته د ځان تماشا وکړه سبا ماښام چې کېده ټلیفون یې راته وکړل کلي نه پوښتنه وکړه ټرانسفارمر ورته ولګېد زه چاله ووټ ورکړم په دې سره کې درته د مرۍ نه ونیسمه ته وګوره چې دې کوم که کوم هو قسم په خدای وزیر اعلی ما ته داسې جولی ونی وایي خدای او قرآن او دې جولی ته وګوره چې څه خدمت خو وایي ما زه به په پخه تیږه دلایم چې زه تا وزیر منم نه زه تا منم نه نو خدمت درته څه وویم ویل ولې ما زه به د پاکستان حکومت او د پاکستان وزیران په هغه ورځ منم چې په کومه ورځ د پاکستان قانون قرآن شي دو آخري ټکي درته آخري یو دا امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې ولیده چې خدای پاک په خوب کې ولیده نو تپوس یې ته وکړو چې یا الله ته په څه ډېر خوشحالېږي نو الله پاک ورته وایي چې زه بتلاوت القرآن زه د قرآن په تلاوت ډېر خوش نو چې موقع درته میلاویږي که د شپې که د ورځې قرآن وایي یو دا ټکی پړه ولیکئ دویمه خبره دا ده چې په دې تراو مونږ داسې ختمونه په ایمان کړي دي ټول عمر چې 8 بجې ماسخوتن مسیح الله استاد الله غریق رحمت کی
اته بجې ورپسې نیت وتړلو داسې جمع او سحر چې 3:30 بجې کې دی من الجنة والناس ته ورسېد په 9 غنټې کې ټول قرآن په یو داسې ممکن شبینه د درې شپو وغیرہ وغیرہ دا ټول صرف په دې غاوره کې دی. اخیری ټکی دا وره موسی علیہ السلام راز کوئی تور تتلو دا الله سره راز نیاز ته مور ورته چې بچیا چرته دی په خدای سره راز ته ویره یو کار خوکا ډیره کمزورې ما منځ نشم کولای کدا منځ دې په خدای پاک ماته معاف کړو ورخه چې راز نیاز شو یا الله زما مور دا ډیره کمزورې ده منځ نشي کولای وزا ورته چې مکه معاف چراغ موسی علیہ السلام ورته چې منځ مکه خدای ویل چې معاف چې بل ورځ بیا تلو بچیا نن ته یو بل پښتنه وکړه الله ته وایي چې ستا خپل نوم کم یو دی چې زه کله کله یادوم چې موسی علیہ السلام خدای پاک ته وایي چې خپل نوم دې کم یو دی مور مې وایي چې ورته وایي چې هغه وایي چې زما نوم دی بے پروا زما نوم دی قل هو الله احد الله الصمد سمانا قسم سمانا زما نوم دی بے نیاز معنا بے پروا یو مور ته دی وایي چې زما نوم دی بے نیاز بے پروا د چا پروا نه لره چې راغه مور ته ویلي وی الله داسې وایي هغه یو وایي نارې ویل بچیا په خدای مې دې قسم چې مونځ قضا نه کوم وی چې ولې وی چې دا هغه نوم دی بے نیاز او بے پروا نو که قیامت کې ما دوزخ ته ولیږي څوک به څه وکړي نو الله دې توفیق درکړي دا قرآن اورېدل تراویح وغیرہ وغیرہ دا په خپل ځای کې ډېر اوچت شوی په دې غاوره بے نیاز حدیث کې راځي چې یو سړی نیک عمل کوي دومره نیک عمل وکړي چې د ده تر جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي یو لیش ناګانه ته داسې کار وشي چې بیا د ده د جهنم منځ کې یو لیش فاصله نو بعضې خبرو باندې مونږ که تاسو په خوشفهمۍ کې مبتلا کوم نه خوشفهمي مه کوه لکه دا نوم خبرو عادت دی په قبرونو باندې خار کې مړی وشي دوا به وکړو چې دا دوا به یاده کړو دا دوا به پلانې کړو الله اکبر الله اوس ګوره د مړي په دوا خدای کومه خبره وکړو د مړي د الله اکبر لا اله الا الله اکبر الله اکبر دا مړي ته دوا ده د مړي د دوام کې 3 ورځې په کټ تیری کې د مړي له د غنم د دانې عمر دواونه دوا به څنګه کې اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات خدای ما وبخي او بیا دا مړي وبخي ځان باول زکه بخي چې خدای سره ستا قرب پیدا شي نو بیا به د بل خبره ستا خدای منی کوي چې تعالی خپل ځان بخل پته نشته ته بل څنګه په بخي یا مولا په قبر باندې درګي دعا وکړي چې خدای پاک ته وړه جنت دلا ورکړي چې غوړ غوندې مړی شي اته وړه جنت ولا ورکړي مولا ته بالا معنی کې خدای دې به خو باسه دا ټکه مکه ور وختي ویلي مالا ته خو جنتونه دي نو چې تا په 10 روپیا ته دلا ورکړي نو مونږ به کوم خوځو په دې خوشفهمۍ کې مو مبتلا کی یا سبب د زیارت ورځ د طالبان راولي ختم شو 2 روپیا طالبان ته ورکړي ما دا ټول لوب بات باندې تیری بادر نامه او طالب مونږ سره چې ختم نراغه مال ختم مو کو ویلا او درې سپاری را باندې ویل 2 روپیا راکړي مال بیا دې څه چالو کو ویل درې وړ سپاری مخ په مړو پسې وبخل خدای راستی کې اور پسې په 2 روپیا د درې سپاری په خمه نو چې په مونږم دا اعتبار نه کوي ګوره چې درې سپاری را پسې ویلې دا اعتبار په مونږم نه کوي ټول قسم په خدای زبانی جمع خرج اخیری زبان پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زبان پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہی ہیں آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناک کی مکھی خدا کی شان یہ بھی ہے خدا کے نکتہ چینوں میں